څلور-دېرش کلنی عبدالظاهر پښتون یو افغان کډوال دی چې په بلوچستان په پښین کلي بند خوشدل خان کې زیږېدلی دی او مور پلار یې د افغانستان د سرپل شمالي ولایت څخه په افغان سور انقلاب کې و پاکستان ته راکډه سوي دي او دا مهال په سرانان افغان مهاجر کیمپ کې اوسیږي. ظاهر پښتون وایي چې تیر 18 کالو کې د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده چې نن دا وخت په زرونو افغان بچیان دلته د سرانانو مهاجر کیمپ په مکتبونو کې درس اخلي. 18 کال د مسلسل جهدوجهد یا د مبارزې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې یو 50 کیمپ دي چې واحد سرانان دي چې دا وخت 3000 انجونې او 4000 الکان پکې زده کړې حاصلوي او د انجونو آی سکول یا لیسې شتون پکې لري. د یو غیر دولتي سازمان سوسایټي لخوا د افغانانو ته د زده کړې زمینه برابرولو پر اساس عبدالظاهر پښتون ته میډال ورکړل شو چې په دغه مهال په افغان مهاجر کیمپ په غازي امان الله خان علي لیسه کې یو دستوره جوړه سوې وه. د سوسایټي په نوم غیر دولتي سازمان مشرانو په دغه مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې شاوخوا 10 افغان مهاجر کیمپونه دي چې په دغه کیمپونو کې شاوخوا 10,000 زده کوونکو دپاره 8 ښوونځي او 550 ښوونکي دي چې په دغه کیمپونو کې د کډوالو بچیانو دپاره ښوونځي زیاتې فعاله په سرانان مهاجر کیمپ کې دي چې دلته د انجونو د زده کړو دپاره هم مکتبونه او لیسې خلاصې دي او په لوی تعداد کې دلته زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. د سرانانو افغان کډوالو کیمپ یو مخکښ نوروز خان اکا وویل چې باید د کډوالو عالمي ادارې دي ظاهر پښتون ته د کډوالو د تعلیم په میدان کې هلې ځلې ستایلو دپاره میډال ورکولو اعلان وکړي. ولاړی ګلۍ ملګرۍ به ګرځېدی د هر کوره د هره دروازه به یې ټکوله دا ماشومان به یې سکول ته راوغوښتله. نن چې د زموږ کوم سکولونه چې مخ ته تللي دي دا برکت د ظاهر پښتون تللي دي او زما دا غوښتنه ده چې حکومت پاکستان UNHCR او ظاهر پښتون وستایي. د غیر دولتي سازمان سوسایټي یو غړي محمد نعیم وویل چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د دوی تنظیم په ښوونځي کې د زده کوونکو د ښه تعلیم لپاره ضروري مواد هم ورکوي. سوسایټي مؤسسه چې ده هغه په د بلوچستان په 10 سرویس کې په مختلفو علاقو کې چې دي کوم کارونه چې د ایجوکیشن په برخه کې کوي هغه کې د ماشومانو دپاره که سټیشنري ده که بوکس دي او که د هغه مطلب کوم کمپیوټر لیبونه دي ساینس لیبونه دي دا تیاریانې کړي دي او لا هم کارونه شروع دي. خو د سرانانو مهاجر کیمپ عبدالظاهر پښتون بیا وایي چې د کیمپ د ښوونځي څخه فارغه سوي زده کوونکي دا وخت په افغانستان کې نور زده کړې حاصلولو پاس په افغانستان کې په عوامي خدمت کې بوخت دي. که چیرې دلته دغه افغان زده کوونکو دپاره اعلی تعلیم زمینه برابره سي نو په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروونکي دغه افغانانو را روان وخت به نور هم روښانه سي. نعمت الله